په دې خپرونه کې به تاسو ته د چترال د جګړې او همدا ډول د تورخم په اړه تازه معلومات وړاندې کړو. د چترال د جګړې په اړه د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنیو ته ویلي دي چترال کې لا تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان حملې روانې دي. بیګا شپه یې په ملکنډ ولایت کې تحریک طالبان پاکستان او پاکستاني فوز پر یو بل د میزایلو او هوانونو حملې ترسره کړې دي. چترال نیول شوې سیمې د تحریک طالبان پاکستان په ولکه کې د فوز نشي کولای چې مخکې تګ وکړي. پاکستاني فوز د سیمې د خلکو څخه په زور او شدت سره د مهماتو په رسولو کې کار اخلي. فوز د خپلو محاصره شوو پوځیانو ته په مرسته رسولو کې پاتې راغلی. تر اوسه داسې بریښي چې تحریک طالبان پاکستان د ځواکونو مورال پر پاکستاني فوځیانو لوړ ده. د چترال د جګړې په اړه دا د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني وضاحت و چې رسنیو ته یې استولی ده. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ فرضي کرښې ډیورنډ ته نږدې په تورخم کې له جګړې څخه وروسته نن 5مه ورځ هم د تورخم دروازه د پاکستاني لوري لخوا تر اوسه لا نه ده خلاصه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د رومیانو او د دې ترڅنګ د انګورو موسم ده چې د تورخم له لارې به پاکستان او نورو هیوادونو ته صادرېدل. د دې ترڅنګ که څه هم له یو خوا افغانانو ته دغه مالي زیان اوښتی ده، پاکستاني ولس هم د هغو ترکاریو چې د افغانستان لخوا ورته راتلل نرخونه یې 4 ان تر 5 چندو پورې اوچت شوي دي او خلک یې د اخیستلو څخه ناوسه شوي دي. په تورخم کې هغه پوسته چې لانجه پرې راغلې وه بیګا ماښام د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته په دغه پوسته باندې کار شروع شو. سره له دې چې پوره امنیتي تدابیر د افغان حکومت له لوري نیول شوي وو، دغه پوستې کار یې بیګا بیرته شروع کړ. تر اوسه لا په دې اړه راپور نه ده ورکول شوی چې آیا پوسته تکمیل شوې ده که نه ده تکمیل شوې، خو بیګا ماښام راهیسې په دې کار شروع شوی و. همدا ډول د احتمالي جګړې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پوره تدابیر نیول شوي وو. د تورخم دروازه که څه هم د افغانستان مالونه د دې لارې انتقالیږي، خو بالمقابل د پاکستان مالونه هم د دې لارې څخه منځنۍ اسیا ته صادریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم د دروازې د تړل کېدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. دغه اعلامیه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه نشر کړي پکې راغلي دي: د افغانستان اسلامي امارت د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې تړل او پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدامات بولي. د تورخم دروازه وروسته له هغه د پاکستان حکومت وتړله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو داسې مهال ډزې وشوې چې افغان ځواکونو د یو پخواني امنیتي پوستې چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه پر ترمیم بوخت وه. د تورخم لارې تړل د دواړو هیوادونو سیمې سوداګري اغېزمنولی، د دواړو غاړو عام سوداګر له تجارتي او مالي زیان سره مخامخ کولی شي. تر دې وړاندې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځرو بار لارۍ چې د واګا بندر پر مسیر هندوستان ته پر لاره وه د پاکستاني پولیسو پوستې ته نږدې وسوځول شوه چې لوی تشویش او بې اعتمادي یې رامنځته کړه. همداراز په وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست سنسیټیویټي لیست په پلمه سلګونه کانتینر بار افغان توکي او موټرونه درولي دي. متاسفانه د ټولو پخوانیو ژمنو، حاکم عرف او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د تعهداتو پر خلاف پاکستاني لوري ډیر وخت د کراچۍ بندر کې مشکلات رامنځته کوي او د افغان کرنیزو حاصلاتو او د میوو د رسیدو پر مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان تجارت زیانمنوي، بلکې د ورونو ولسونو او هیوادونو ترمنځ فاصلې زیاتوي او د ټولې سیمې تجارت او ترانزیت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. دا چې د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو برسېره په زیات شمېر مسافر، میرمنې، سپین ږیري او ماشومان بند پاتې دي، په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان اسلامي امارت په داسې حال کې چې د تفاهم او ډیپلوماتیکو خبرو له لارې د مسایلو هواري ته ژمنتیا باندې ټینګار کوي، د خپل اقتصاد محوره بهرني سیاست په نظر کې نیولو سره چې په سیمه کې د تجارت او ترانزیت تسهیل یې اصل ده،
پاکستاني لوري ته وریادوي چې دغه ډول اقدامات یې د افغانستان او سیمې سوداګرۍ ترڅنګ د پاکستان ملي اقتصاد چې اوسنی وضعیت یې پر صادراتو اتکا لا ډیره ده زیانمنوي. پکار ده چې د دواړو لوري د سیمې د تجارت، ټرانزیټ او اقتصاد د بهبود په خاطر دغو ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد، تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.